बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज़ू मोंगन लेबॉर्ट्री था तो पेशेंट चुकम मोंग सर राजी लेबॉर्ट्री टेस्ट्स تاسو براشه لکه دلته به داسې چې یو پیشنټ به ټیسټونه کوي. دلته راشي یو وینډوز فارم راته راخلاص کړي او دلته ولیکئ تاسې P_LAV FRM او د هغې نه وروسته بیا تاسو راشي دا مینول کوي او دا باډر یې ورته داسې واخلئ چې فکس ټول وینډو یم دې سره به کلوزینګ هر څه کېږي. زه یو ساده فارم جوړوم، ډیزاینینګ نه دونه تېرېږو. راځو دلته نه ورکوو لیبارټري ټیسټس فار پیشنټ. دا فنټ سایز تاسو لږ زیات کړئ 20. پراپرټیز تراشي دا لږ بولډ کړئ او پراپرټیز تراشي دا لږ انډرلاین کړئ. تراشي یو ګروپ باکس راواخلئ. ګروپ باکس ته به موږ هغه پیشنټ سلیکټ کوو. د دې سایز تاسو 12 واخلئ او د دې سایز تاسو واخلئ مثلا پیشنټس لیبارټري پیشنټ کم پیشنټ دی دغه د پیشنټ سره به تاسو داسې وکړئ کامن کنټرولز ته به راشئ او لیسټ باکس به راواخلئ او چې کله م لیسټ باکس راواخیستو دلته به هغه څونه پیشنټ چې دي که نه هغه به راځي. خو دلته به تاسې د سرچ دپاره یو ټکس باکس هم راواخلئ چې کوم پیشنټ موږ سره راغلی نو هغه باید موږ سرچ کړی شو. بیا دا دواړه تاسې کاپي کړئ ټیسټ نیم او ټیسټ پرایس او ټیسټ ټوټل ټیسټ نیم. تاسو بیا کمبو باکس دلته یوز کړئ چې مطلب هغه څونه ټیسټونه چې که نه یو کمبو باکس چې یوز کړو دا به ښایي. د لیبارټري دپاره تاسو کامبو باکس یوز کړئ. کامبو باکس ټیسټ نیم price and total amount چې د لیبارټري څونه پیسې ټوټل کېږي دې کس باندې هغه به دې مطلب پیمنټ کوي. او د هغې نه وروسته به راشو دلته نه ایډ بټن ایډ ټیسټ دلته به راشو یو لیسټ ویو به هم تاسو راواخلئ لیسټ ویو او
او د لیست ویو نه وروسته به تاسې دې کې یو څو کالمونه ایډ کړئ 1 2 3 4 وغیره. دلته به تاسې ولیکئ چې مطلب پیشنټ آی ډي، دلته به تاسې ولیکئ ټیسټ نیم، ټیسټ of laboratory، او دا غي ټیسټ پر ریټ، او دا غي ټوټل اماونت. دا لیسټیو به تاسو ډیټیلز واخلئ، پیشنټ آی ډي، ټیسټ نیم، پرایس، ټوټل اماونت، او دا یو کالم چې پکې موږ سره ایکسټرا راغی نو دا به تاسو واپس ریموو کړئ. پراپرټیز تراشي لیټل بیٹ د دې دا سایز تاسو زیات کړئ 10 12 ټیسټ لیبارټری ټیسټ دا لږ دا نوم به کېدای شي غټ لږ وې سایز هم غټ کو. پراپرټیز تراشي دا ګریډ لاینز دي فول رو سلیکټ به ټرو کو، ګریډ لاینز به یس کو، او دلته به راجمع کو چې مطلب د ټیسټونو د سره 100 روپۍ کېږي ټوټل اماونت یا ګرین ټوټل. د برا لیسټیو کې چې څونه اماونت راځي هغه به موږ چی کوو لاندې راجمع کوو. د ګروپ باکس ته به تاسو راشئ، properties funds تاسو لیکئ ټوټل اماونت، ها دې باندې ډبل کلیک کی تاسو دلته به تاسو ولیکئ using system.data.sql client، او ولبلیکئ white fill patients. څونه پیشنټس موږ سره راځي هغه به موږ ټول دلته رجسټر کوو. یو کنیکشن به تاسو صرف دلته نه کاپی کړئ، کنیکشن او ډیټا اډاپټر وغیرہ پیسټ. دلته به تاسو یو ټیبل جوړ کړئ، ټیبل خو الریډي شته موږ سره کنه د پیشنټس په نوم باندې ټیبل شته. پیشنټ ځکه پیشنټ دی څه شی دی add connection dot hdms and tables patient لاندې ولیکئ da dot fill dt، بیا به لاندې ولیکئ listbox1 dot data source is equal to dt، listbox1 dot display member is equal to چی patient id، patient underscore name، اور listbox1 dot value member is equal to patient underscore id. ما کمبو باکس او د دې یو شان مثال دی، صرف فرق دا دی چې په دې پیشنټ کې موږ سره کالم دی پی آی ډي د انډرسکور پکې نشته، او پی انډرسکور نیم دی پی انډرسکور پی نیم پی انډرسکور نیم او پی آی ډي دا انډرسکور دی کې نشته. په دې لوډ ایونت باندې به دا فنکشن تاسو کال کې فل پیشنټس په دې باندې ډبل کلیک کې کچرته موږ سره ټیکس باکس 1 ډاټ ټیکس از ناٹ ایکوال ټو خالی، کدا چرته خالی نه وو دا لیست ویو درته فل شي، خو څنګه درته فل شي ویر چرته چې پی انډرسکور نیم لایک سنگل کوټس ډبل کوټس پلس پلس ټیکس باکس 1 ډاټ ټیکس کې چې موږ کوم نوم لیکو نو باید هغه موږ ته سرچ شي او بای لیټر ایلس که چې ته انډر ټیکس باکس خالی وو نو بیا فل پیشنټس ټول پیشنټس دې موږ ته راشي. دلته
going on. دا پیشنټ هیستوري مونږ ته یادوي ښه هغه کې مونږ ارټلري کنټرول راخستی دی هغه صحیح دی نه هغه لیسنس غواړي کوډینګ مونږ کړی و لیست پیشنټ هیسټري لپاره هغه ته نه لرې کې ختمې کې اوس خو په کار دام د مونږ سره چې کله په دې لیبارټري ټیسټ باندې څوک کلیک واخلي که نه p_frm is equal to new frm.mda parent is equal to this frm.show دی باندې کلیک واخلي دا راغلی څونه پیشنټس موږ هلته انټر کوو دلته به ټول 1 by 1 راځي چې کله n پریس کو n راشي کله z پریس کو z راشي هغه نوم سلیکټ کوو کوم کوم ټیسټونه کې هغه ټیسټونه باید موږ دې نه سلیکټ کړی شو نو د ټیسټونو دپاره به ځان ته تاسې یو ټیبل جوړوئ رایټ کلیک نیو ټیبل ټیسټ آی ډي ټیسټ انډرسکور نیم او د هغې پرایسونه به موږ فکس دلته ایډ کړي چې څه پرایسز دي او دا به اټو انکریمنټ کو ورته چې یعنې خپله راشي هر څه ab انډرسکور ټیسټ اوس تاسو دې کې یو څو ریکارډونه ولیکئ رایټ کلیک او اوپن ټیبل ډیفینیشن شو ټیبل ډیټا there is no data in table مثال ملاریا پرایس 200 بل کم دی زیډي 400 محرقه مثال 500 بل شکر 200 टी बी 900 وای کنه تا ته کوم یو دی وای نه وای په دې کې ولي کې یا دې کې ولي کا غوړ ویني ویني غوړ صحیح ده خدا سي چې څومره نو هغه به تاسو ټول 1 by 1 دیز کې تاسو ولیکئ او کله چې مطلب یو پیشنټ راځي نو دلته ټیسټ کله سلیکټ کو باید هغه پرایس د دې اتوماتیک دلته مونږ ته پیک شي کنه ټوټل اماونټ پکې مونږ اسې اضافه کړی ځکه پرایس خو بس ټیسټ خو یو ټیسټ کیږي ټیسټ خو یو دانه یو کس یو ټیسټ کی دوه اړ خو نه کیږي کنه نو د دې ټوټل اماونټ پکې څه ضرورت مونږ ته نشته بس صرف هم دا پرایس کافي دی دلته نو اوس دا کمبو باکس فل کول غواړي یو ځل به دا فل کوو وایټ فل ټیسټ SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter select a steric tool record from come table na the test underscore laboratory na सही है laboratory tests में माता कारी laboratory test and find this table in this connection data table dt is equal to new data table da.fill dt combo box 1 dot display member is equal to dt and combo box 1 dot display member is equal to test underscore name combo box 1 dot value member is equal to
टेस्ट अंडरस्कोर आईडी हमदा सीधी कना टेस्ट आईडी और टेस्ट अंडरस्कोर नेम देखिस अंडरस्कोर नशता दा हम तासे फेल टेस्ट दा हम फॉर्म लोड इवेंट के तासो कॉल की दा कोड सादे क्लास की तुम क्लास के हम दे ना फेल ने लोड क्लास के लोड क्लास के फंक्शन हम जोड़ के गए दफारा बेल दिल तम फॉर्म लोड इवेंट दा फंक्शन कॉल ना लगा दा टोल कोडिंग दे के दाखिल की ना दा खो बेल बेल फंक्शन दे कना दा फंक्शन में कोड सिता से बाहर हो गए दे क्लास ना दे दाखिल किम की दादा से सारा दा फंक्शन जो बाहर जो लगा दा फंक्शन में जो डायरेक्ट दा पूरा मतलब बोले नहीं की यासिम की خلاص خو بیا ډیر زیات لوډ راځي نو پته نه لګیږي بیا کنه او د سیدا اسانه پدې شي اوس په دې فنکشن باندې رائټ کلیک کې د دې ډیفینیشن تلر شي دې کوډ دی بوزي په دې چې راشه ډیفینیشن ته دې کو کوم څه کې غلطي پرابلم بیا اسانه پیدا کیږي ها باید موږ ته دا ټیسټ فارم خلاص شي او دلته څونه ټیسټونه موږ سره دی هغه باید راشي او چې دې باندې زه کلیک کوم باید دا پرایس موږ سره څنګه وشي خپل باندې اتوماتیک راشي کنه نو تاسو دلته راشي د سره یو کار تاسو کوي دا د کمبو باکس دا سټایل کم دی دا تاسو سمپل واخلئ سمپل ډراپ ډاون نه سمپل دا کم ټیسټونه میسټونه دي کنه هغه باید موږ ته ټول ښکاري اوس د دې په کلیک ایونت سره به موږ راشو چې ماوس کلیک ایونت ماوس کلیک laboratory underscore test बेबल तो उड़ता असर दा यो फील्ड दे अंडरस्कोर प्राइस हाल तो यो शेप बल वख लुगा ना डी एन रा वख डेटा डी टी के वाचो अंडरस्कोर प्राइस डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डी टी डॉट रोज 0 नंबर इंडेक्स ना प्राइस را واخله او بیا دې کنورټ کس شي تا string تا f کچری dt.rows.count is greater than شي صفر نه نو بیا موږ ته دا فل کا او کچرته نو else نو بیا انډرسکور price.text صفر ولیکاږي کې موږ به خپل پرایس ولیکو with click event just test it out دلته شرط ته ولګو کنه چې کوم ټیسټ موږ سلیکټ کړی ویار چرته چې test id is equal to double quotes plus plus combo box 1 dot selected value dot to string کوم ټیسټ چې موږ سلیکټ کړی دا مغه پرایس به موږ ته دی راوچتای تاسو ګورئ لیبارټری ټیسټ چې کوم ټیسټ موږ سلیکو قیمت به د امغه موږ تر اوچتي خیال مشته کم پیشنټ ته دا ټیسټ کیږي کم ټیسټ کیږي خو یو ټیسټ بنئ چې په اډ ز کلیک کوم دلته باید راشي سونه ټیسټونه دا باید ټول دته اډ شي سبا موږ ریپورت پرنٹ کوو چې دې مریض تر ټوټل موږ څومره ټیسټونه کړی دي صحیح ده یو شی تاسو دې کې بلم باید اضافه کې دې ټیبل کې په دې ټیبل کې به لیبارټری ټیسټ کې به یو شی بل اضافه کې اوپن ډیټا ډیفینیشن چې هغه پیشنټ آی ډی دا دا ریلیشنشپ د پاره څه د پاره ریلیشنشپ د پاره همون دا غلط ځکه واخستل دا پیشنټ آی ډی باید موږ په اول کې اخیسته وي اوپن ټیبل ډیفینیشن right click open definition of the table دا وی سے برا کنٹرول ایس کی دیکھیں تا ڈیٹا ہم دا کنٹرول سی سره تاسو کاپی کی دلته رائٹ کلیک کی ایڈ نیو ٹیبل او دلته پیسٹ کی او دا کم ټیبل چې مونږ راخسته کنه دا بچی کو
ختم می کو دا ډیلیټ کی خدا ټیبل سیف کی ځان سره پم دی غنوم باندې کنټرول اس پرن کې پاتې کو کنه هغه چایلډ ټیبل کنه پیشنټ بزیات ټیسټونه کوي پیشنټ او د دې ترمنځ ریلیشنشپ وي لیبارټری انډرسکور ها صحیح ده کنه خاري نیم به کو واپس شټ نمبر پټي و دي پته دا راځي نشته دا الله دې دا یو مسله ده چې Control C, right click, add new table, delete. Now save को laboratory underscore test. हाँ دا خو شو اوس برا شو data the add button पर click को list view item LVI is equal to name list view item اول باید موږ سره دلته سره شي patient ID باید راشي کنه نو combo box 1 dot selected value dot to string یعنی چې کوم مشتری موږ سلیکټ کړی دا ID دی راشي نور به د LVI سب item ښه dot add او پسې چې موږ سره باید د list 1 dot text راشي معنا دا چې په لیست باکس کې چې کوم ټیکس سلیکټ دی هغه باید راشي ټیسټ نیم دی کنه ورپسې باید موږ سره lvi.sub item ته ایډ شي څه شي price.text price دی ایډ شي او بل د څه ایډ شي ټوټل اماونت خو نشته دی ټوټل اماونت کې هم دا پرایس بس ایډ کا او هم لري که خیر دا پرایس دې کې مراته ایډ شي list view 1 dot items dot add LVI په LVI کې چې موږ سره څه شي دي کنه دا ټول باید چرته ایډ شي list view ته باید ایډ شي او چې کله په دې بٹن باندې کلیک وکړو list box 1 dot set focus dot focus cursor ورته باید ډایرکټ list box ته لاړ شي laboratory tests but so first of all we have to add some tests as well the server explorer to show server explorer دا به open کو show table data دلته د پیشنټ ضرورت مونږ ته نشته دا خو صرف د ټیسټونو ټیبل دی چې څومره ټیسټونه مونږ په لیبارټریانو کې لرو هغه ټیسټونه به صرف اوس دا بیله مسله ده چې مونږ کوم پیشنټ ته ټیسټونه کوو که نه هغې دپاره به ځان ته ټیبل جوړو دې کې د پیشنټ د آی ډي ضرورت مونږ ته نشته ښه اوپن ډیټ ټیبل ډیفینیشن دا به تاسې ریموو کوئ بس دلته ضرورت مونږ ته نشته صرف دې ځای نه به مونږ ته کامبو باکس فل کېږي او بس دا به کارېږي دا اوس وګوره دا به اوس بیا سر نه جوړی نو غټ پرابلم یې ده مړه نو ټیسټ آی ډي ټیسټ انډرسکور نیم بل شی و پرایس و که نه نور خو شی نه و پرایمري کې به هم پې ور ولګو پرایمري کې ونه لګوم ضرورت یې نشته بس مونږ ته ټیسټ لیبارټري همداسې و ښه د لیبارټري ټیسټونو کې یو څو ټیبلونه یو څو روګانې ایډ کوو لکه TB 200 بل CBC 400
TBC بس یو ځان به شی ولیکو نو ABC صحیح شو څونه چې به تاسو اډ کوئ that you can add just only that خرازو لیبارټری ټیسټ اوس مثلا یو پیشنټ راځي زمونږ TB ټیسټ کو یو ورته CBC ټیسټ کو بل ورته TBC ټیسټ کو دا ګوره دلته موږ سره چې دی په لیبارټری ټیسټ کې موږ په اډ بټن باندې ساه اخیستې دي د دې لیست باکس نم ویلي دلته اډ کړی وه که نه نه موږ چې کوم باکس کې کوم ټیکسټ سلیکټ کړی بیا د هغه موږ ته اډ شي دلته لیبارټری ټیسټ کې نوم راځي نوم باید را نه شي دلته م غلطي کړې ده کامبو باکس 1 ډاټ ټیکسټ چې کوم ټیکسټ موږ سلیکټ کړی دی هغه باید موږ ته اډ شي په لیست ویو کې د نور ته موږ TB ټیسټ کوو ورا اول نمبر پیشنټ ته TB ټیسټ وشو ام دې اوس مونږ غلطي وشي بعضې وخت کې دا باید واپس مونږ ډیلیټ کړی شو صحیح ده دا باید مونږ څنګه کړی شو چې کوم ټیسټ غلط انټری شي نو باید ډیلیټ یې کړی شو تاسو ته ما ویلیو یو دغه راواخلئ بټن راخلئ او که مینیوز ته راځئ دا کانټیکسټ مینیو سټریپ راواخلئ کانټیکسټ مینیو سټریپ چې کله راواخیستو دې کې به تاسې ولیکئ remove test double click list view 1 dot selected item dot selected item which is related on 0 index that just remove it دلته به د لیست ویو ته به دغه کوم د لیست ویو کانټیکسټ مینیو سټریپ کې به کانټیکسټ مینیو سټریپ 1 اډ کو اوس چې کله تاسو لیبارټری ټیسټ ته راشي دلته موږ TB ټیسټ کوو CBC ټیسټ ورته کوو TB ټیسټ ورته کوو یو نه پکار رائټ کلیک ریموو ټیسټ رائټ کلیک ریموو ټیسټ هماغه واپس څنګه کیږي اتوماتیک واپس مونږ ته ډیلیټ کیږي دلته مونږ ته ټوټل پکار دی چې دلته مونږ ته 100 روپو ټیسټونه وکړو دا باید مونږ سره لاندې شي باید ټوټل شي که نه دا باید مونږ سره اتوماتیکلی لاندې دلته را ټوټل شي چې دې کس ته مونږ دا عمره ټیسټونه وکړل دا به تاسې بولډ کوئ لږ د دې څه نوم دی لیبل دا نه انډرسکور G ټوټل دې دپاره به لږ شان کار وکړو پرایویټ انټیجر سب ټوټل دا د فنکشن نوم شو انټیجر اماونټ از اکول ټو 0 بیا هغې نه وروسته واخلو تاسو فار ایچ لوپ واخلئ فار ایچ کوز به شروع کوئ لیست ویو 1 item LVI n list view 1 dot items یعنی مطلب دا چې په list view 1 کې څومره items دی LVI ته راواړه اډ یې کا بیا خلو موږ ټوټل so integer total is equal to 0 بیا خلو integer dot try parse underscore LVI dot sub items کې موږ سره هغه په څوم نمبر انډیکس باندې پروت دی 1 2 3 ټوټل څوم باندې پروت دی موږ سره سب آیټم چې کوم په 0 نمبر انډیکس باندې پروت دی هغه ټیکس راواخله اوټ یې کچې شي ته ټوټل ته دا بره چې کوم ټوټل دی دې ویریبل کې سټور کا او بیا ورته لیکم اماونټ یعنې دې اماونټ ته چې وکړه ورجمع کا از اکول ټو ټوټل په ټوټل ویریبل کې چې څه پراته دي دا ورته ورجمع کا او بیا زه ورته وایم چې موږ ته انډرسکور G ټوټل ډاټ ټیکسټ مساوي کا د اماونټ ډاټ ټو سټرینګ سره یعنی په اماونټ کې چې موږ ته څه دي هغه په ګرینډ ټوټل باندې موږ ته راواله شوی کا او واپس موږ ته بیا ریټرن که څه شي اماونټ دا فنکشن به کله کال کیږي چې کله موږ په ټیسټ بټن باندې کلیک کو ټیسټ بټن when I click the test button sub total function به تاسو راواخلئ دلته به کال کوي کومه فنکشن دلته به دا کال شي او چې کله موږ ریمووینګ کو یو ټیسټ واپس ریموو کو نو دا سب ټوټل فنکشن به تاسو په دې ځای کې هم کال کوي
اوس نو کله چې تاسو مثال ټیسټونه کوي د نور ته موږ ټي بي ټیسټ وکړي موږ خادل ته چیک سم شو دا جمع نه شو 1 2 3 1 2 3 0 1 2 ته موږ 0 لیکلی ورته که نه ته به څه ورته ولیکو 3 په 3 نمبر انډیکس باندې موږ ته څه پراته دي هغه باید راشي نور ټي بي ټیسټ کوي سی بي سي ټیسټ کوي او دا ټیسټ کوي اوس موږ سره باید د سیو بټن پرته وي دلته چې موږ په دې باندې کلیک کوو موږ ته دا ریکارډ سیو شي چې پلانکي پیشنټ ته موږ دغومره ټیسټونه کړي دي دا مسله به پکې کلیر کو دلته به راشو یو سیو بټن به تاسو راواخلئ save all the data double click دلته به تاسو ولیکئ for each list view item LVI n list view 1 and list view 1 dot items list view 1 کې څونه items پراته دي دا به موږ ډیټابیس ته سند کوو د فار ایچ لوپ دننه به تاسو د SQL کنیکشن هم پکاري تاسو ته SQL command com is equal to new SQL command.connection is equal to con command.context connection.open command.execute none query دلته به تاسو ولیکئ اوس دلته یو ټیبل ته ضرورت بل هم موږ سره شته رائټ کلیک نیو ټیبل اوس دلته موږ سره پکار دادي چې باید وشي پیشنټ آی ډي چې کوم پیشنټ ته دغه شوی دی ټیسټ نیم چې کوم ټیسټونه ورته شوي دي مطلب n ورچار د هغې څه شی پرایس دی انټیجر او ټوټل اماونټ څومره دی د ټیسټونو دا به سیف کې تاسې څه په نوم باندې پی انډرسکور ټیسټ چې پیشنټ ته څومره ټیسټونه موږ سره شوي دي نو ګورئ insert into p underscore test بیا به څه ولیکو تاسې values ګوره اول پیشنټ آی ډي موږ سینډ کوو ډبل کوټس په LVI کې چې په 0 نمبر انډیکس باندې څه پراته دي نو هغه به په پیشنټ انفو ټیبل ته ولېږي پیشنټ انډرسکور ټیسټ ټیبل ته بیا سو n سنگل کوټس ډبل کوټس پلس پلس په LVI کې چې کوم سب آیټم په اول نمبر انډیکس باندې پروت دی هغه ټیسټ دی نو هغه ټیسټ ته ولېږه په اول نمبر انډیکس باندې څه پراته دي هغه چېرته ولېږه او بل p underscore test name price देगा ना LVI के चिप सब आइटम बाने पर द्वेम इंडेक्स बाने से पराते दिया प्राइस दे प्राइस था वो लेगा टोटल दे डबल कोट्स प्लस प्लस पर LVI के सब आइटम बाने पर द्वेम इंडेक्स बाने से पराते दिन आगा टोटल दे ना आगा टोटल था वो लेगा दावत और भी ऐसे चलो का دا سب ټوټل فنکشن دلته اتوماتیک مونږ ته کال کا مونږ ته وایي چې میسج باکس مونږ ته را ډسپلی کا میسج باکس او میسج باکس کې مونږ ته وایي چې your records has been saved چار سه میسج به ډسپلی کوي کنه او هغه نه وروسته باید دا list view 1 کله کمانډ ایگزیکیوټ شي list view 1 dot items dot clear په list view کې چې شي دي دا باید ټول صفا سوتره شي باید چې موږ ته کلیر شي لیبارټری ټیسټ نور د ټي بي ټیسټ موږ ورته کوو سی بي سي ټیسټ ورته موږ کوو ټي بي سي ټیسټ ورته موږ کوو سیو د ریکارډ هاز بین سیوډ نو هغه پیشنټ ته چې کوم موږ پیشنټس تم چې کوم ټیسټونه کړي هغه ریکارډ موږ سره سیو شو د دې به موږ باقاعده ریپورټ جوړو ګوره موږ چې کله ریپورټ جوړو ریپورټ پرنټ کوو څنګه به دا پیشنټ کوم وارډ کې داخل شوی او کم ټیسټونه ورته شوي کم میډیسنز موږ ورته ورکړي ټول یو ریپورټ موږ ته څنګه شي
پرنٹ شي په دې به ان شاء الله موږ بیا را روان لیکچر کې له خیره سره نور کار وکړو صحیح شو او استاد که یو بټن جوړ کړو